یو پیغمبر رب العالمین نه تپوس کوي ما ته دا تله وخیا، الله ورته تله وښودله، یا الله دا تله به په څه ډکیږي؟ رب العالمین ورته وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا به په دې ډکیږي. بس دا کلمې ډېرې وزنداري دي، په دې به دا تله ډېره درنیږي. یو صحابي روایت نقل کوي، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې د الله حبیبه کم کلام الله ته خوښ دی، کم کلام، کم ذکر. نبی علیہ السلام ورته وی چې کم الله د فرشتو د پاره غوره کړی دی نو هغه الله ته خوښ دی. وی کم الله د فرشتو د پاره غوره کړی دی؟ وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا د فرشتو ورد دی، دا د فرشتو ذکر دی، دا د فرشتو وینا ده چې فرشتي لګي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی، وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، ترمذی شریف کے روایت موجود دے، نبی علیہ السلام فرمائل سوک چے پہر ورځ سل پیری دا کلمات وائی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سوک چے سل پیری دا وائی وی د ټول گناهونه به معاف شي. وان کانت مثل زبد البحر، اگر که د دا گناهونه د سمندر د زګ عمر ډیر وي الله به معاف کی. چې کم سړی دا کلمه د ورځې سل پیری وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. روایاتو کې راځي وی دی ټول زنده سر ته چې رزق میلاویږي نو دا د دې کلمې په برکت میلاویږي. چې سحر شي دا ټول زنده سر وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ته به وایې چې ما خو وانه اورېده، ما خو چېرته د کارغه نه وانه اورېده چې سبحان الله وبحمده. سوکې په زبان قال سره وی، سوکې په زبان حال سره وایي. د بعضو څیزونو حالت په دې باندې لګیا دی، وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله د دې په برکت د ټولې دنیا زنده سرو ته الله رزق ورکوي، ځکه دا د الله تعریف دی، دا دا اللہ مدح دا او دا دا اللہ ثنا دا. او حدیث کی مرازی گو رہے دیکھ سبحان اللہ دا دا اللہ پاکیم دا دا اللہ حمدم دے دا اللہ تعظیمم دے. او پدی کلمہ باندی بخاری شریفم ختم شوے دے. دا قرآن نپس دویم مرتبہ دا بخاری شریف تا، او بخاری شریف چی دے اگا پدی کلماتو ختم شوے. اخیر حدیث دا بخاری شریف چی دے نو اگی کی دا کلمات راوڑے دے چی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. نو پدی بطل دا میزان ڈکیگی، پدی بطل دا میزان درنیگی. ذکر نبی علیہ السلام وی ثقیلتان فی المیزان، پا جب سپکی دی خو دیر وزنداری دی پتل دا میزان کی. ندی ورد دیر کو چی تل دا میزان خو اللہ درنکی دا دمر غٹ تلا دا چی ڈکی گی دا دی دا پارا اعمال پکار دی. چی کوشش کو کم از کم دا ورز سل پیری سبحان اللہ وبحمده. چی سحر ٹیم شی سڑے سحر منزکی او دا ورز دا اولی او دی لگیا شی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. دا خپل رب صفت شروع کی، دا اللہ تعریف شروع کی، دا اللہ مدح شروع کی، دا ټول زندہ سر لگیئی او دغه ټیم کې تم شروع کی. پا دی اللہ ډیر خوشحالیگی، ام برزق فراخی،
ام با عمل نامه کی جمع کیگی، عمل نامه کی بمرورو جمع کیگی، او بل اللہ بم تلد نیکو درنی پدی کلماتو سرا. رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق راکی واخر.